سلامونه او احترامات. قدرمنو د تیر په څیر یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ډیر خواږه او درانه میلمانه د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د پښتني زرخیزې او قیمتي خاورې نه شانګلې لیلوڼۍ ته راغلي دي. خپل یو پخوانی کلام د ټولو درنو میلمنو ته ډالۍ کومه، د دوی نظر دې وي. زمونږ میلمانه صدر صاحب که یو تاسو وښیئ، ټولو ته په خیر راغلی وایم. شانګلې ته راغلي دي او دغه ټپه دې ورته ډالۍ وي چې په ما یې زر زله احسان دی، په ما یې زر زله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ماله راځي نه. خوشحاله شئ، ستاسو د راتګ ډېره زیاته مننه کومه. او دغه کلام سرجي ډېر پخوا مې لیکلی و، کله چې زموږ په دې ځمکه باندې تاو تریخوالی او دلته یو اړی ګړی و، شخړې کشالې وي، یوه بېوسه پیغله ده، د هغې هغه احساس مې پکې انځور کړی دی. نو هغه زمزمه کومه، ستاسو د ټولو نظر دې وي. سوچ جانان رازی رازی زب سر تو رایما، سوچ جانان رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما، زما بخمل گیڑے گیڑے زلفی فرنگو استی، زما بخمل گیڑے گیڑے زلفی فرنگو استی، چی عجب خان رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما، نمیشالون شو نمستا شړیلم دا ولیدا، نمیشالون شو نمستا شړیلم دا ولیدا، بیا چې باران رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما، دا باجوړ مور پرونوي شابه ټوپک راکوي، دا باجوړ مور پرونوي شابه ټوپک راکوي، چې پاکستان رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما، دا قندهار دا پیغلی چغا تر خیبر راغلا، دا قندهار دا پیغلی چغا تر خیبر راغلا، زمون چې ځوان رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما، دا غټی غټی رڼې اوښکې دا سبق ورکوي، دا غټی غټی رڼې اوښکې دا سبق ورکوي، چې مې افغان رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما، سوچی جانان رازی رازی زب سر تو رایما، مونکی چتوان رازی رازی زب سر تو رایما. ستاسو د اورېدو د وخت راکولو صدر صاحب د ټولو کتونکو هم ډېره زیاته مننه کومه چې زمونږ دغه ویډیو یې وکته، دا یې واورېده. خوشحاله شئ، بیا به د یو بل کلام سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. تر هغه دمه افسر افغان ته اجازت ورکوئ. ښاد آباد